په خیبر کې پښتون قامي جرګه او په کورمه کې د 19 پښتنو وژنه. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د سپرلیو د گاډو پر کاروان په برید کې د وژل شوو شمیر 19 ته لوړ شوی چې پکې ښځې او ماشومان هم ګډ دي. چارواکي وایي ځینو ټپیانو په روغتونونو کې ساه ورکړه چې ورسره د وژل شوو شمیر لوړ شو. یو لوړپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښودلو په شرط یې مشال راډیو ته ویلي چې وسلوالو د اکتوبر پر 12مه د کونج علیزیو غره ته پر تللو 3 کسانو ډزې وکړې چې پکې هغوی ژوبل شول. دوی وایي وروسته وسلوالو په هماغه سیمه کې د سپرلیو د گاډو پر کاروان برید وکړ. چارواکي دا هم ویلي داسې ښکاري چې دویم برید د لومړۍ پیښې په غبرګون کې شوی وي. د سیمې سونیانو تر پیښې وروسته 3 ورځنی برید اعلان کړی او د صدې بازار یې تړلی دی. شیعه مشرانو هم هغه بریدونه غندلي دي. د کورمې سونیانو ویلي چې نور د کاروانونو لپاره له حکومتي امنیتي خدماتو ګټه نه کوي ځکه چې واکمني یې په امنیت کې پاتې راغلې ده. هغوی غواړي چې تر هغه وخته تګ راتګ دروي تر څو واکمني د امنیت لپاره جدي ګامونه نه وي پورته کړي. د صدې ملک عبدالوالي خان د اکتوبر پر 12مه مازدیګر مهال په ویډیو کې ویلي چې حکومتي جرګه د سونیانو او شیعاګانو ترمنځ د وروستي اوربند تړون د ماتېدو له وجې 12 کروړه روپۍ ضمانت ضبط کړي او هغه پیسې په بریدونو کې د وژل شوو او ژوبلو کورنیو ته ورکړي. په پالچینار کې د تحریک حسینیه په نوم د شیعاګانو د ټولنې مشر تجمل حسین د اکتوبر پر 14مه مشال راډیو ته ویلي برید غندي. هغه ویلي د برید له ښکار شوو څخه یې ډیری شیعاګان دي چې د مرګ ژوبلې زښت خواشینی کړی دی خو هیڅ کله به د هغه برید په څیر د ناوړه کارونو ملاتړ ونه کړي. ځایي چارواکو لا په رسمي توګه د پیښو په اړه څه نه دي ویلي خو کورمې ته د ورغلي سرکاري جرګې یو غړي حاجي عزتګل مشال راډیو ته ویلي واکمني هڅه کوي چې تر برید وروسته راټوکېدلی وضعیت کنټرول کړي او شخړه په خبرو هواره کړي. تر پیښو وروسته په کورمه کې حالات کړکېچن شوي او د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.